السلام علیکم ملګرو. نن په آی سی سی کرکټ ورلد کپ 2023 انډیا کې چې کوم ورلد کپ روان دی پای کې نن ډېر غټ میچ دی پاکستان او د انډیا. دغه میچ څومره پیښه دي مطلب انډیا کولی شي چې هغه میچ وګټي، پاکستان کولی شي. په دغه باندې خبره کوو چې څوک ډېر زیات مضبوط دی او دغه پیچ په اړه کې هم تاسو ته معلومات درکوم چې دغه وکټ تیزه ده، سلو ده. په دغه غرمې ټیم کې په دغه باندې سره رقم بالینګ کېږي، سره رقم باندې کېږي. په وروسته به په فرسټ لیټ کې چې کوم لیټ لګېږي هلته به څنګه بالینګ کېږي او د پاکستان چانس څومره، د انډیا چانس څومره دی او د پاکستان سکواډ هم سره شریکوم. ټول معلومات په دغه ویډیو کې درکوم. ویډیو خپله مو ګورئ او نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. راځو ملګرو، دا نه مخکې د دواړو ټیمونو ته که موږ وګورو، دواړو ټیمونو بیلنس ته که موږ وګورو، یا چې موږ چې انډیا به وګټي پاکستان به وګټي، دغه د اوس نه موږ نشو ویلی ځکه چې دواړه ټیمونه 50-50 دي او دواړه ټیمونه ښه مضبوط دي. دواړو ټیمونو بالینګ هم مضبوط دی، دواړو ټیمونو بیټینګ هم مضبوط دی، دواړو ټیمونو خپل میچونه ګټلي هم دي. مطلب د اسټرالیا او د نیدرلینډ میچ نه دی چې موږ چې اسټرالیا ګټي یا نیدرلینډ د بل چا سره میچ یا مطلب افغانستان د اسټرالیا سره میچ، مطلب که داسې کمزوری ټیم د غټ ټیم سره میچ موږ چې دی ګټي. خو دواړه ښه مضبوط سایډونه دي، 50-50 دي دواړه، چې څوک به ګټي څوک به نه ګټي دا اوس نه بالکل پته نه لګي. او دغه پیچ ته که موږ راشو، دغه پیچ حالت داسې دی چې په کله دغه ګروپ باندې چې کله نور لګېږي نو په دغه باندې بال مومنټ کوي، ان سوینګ کېږي او سوینګ کېږي. خو چې کله لیټ ولګېږي د ماښام نه بس بیا دغه باندې سوینګ کمیږي، بیټینګ دپاره جوړېږي. نو ټاس پکې څه اهمیت نه لري، خو چې کوم ټیم ټاس وګټي او بل ټیم ته مطلب بیټینګ ورکړي نو هغه ټیم به لږ وکټې زر غورځېږي. که چې ته ښه بالینګ وکړي، ولې چې په دغه 1 بجې 1 بجې 2 بجو ټیم کې نور لګېږي په دغه وکټ باندې، دلته بال لږ مومنټ کوي نو کېدای شي وکټ یې لاړې شي. او دویم بیټینګ والا ته مشکلات ځکه درته دی چې هلته لیټ کې بیا سوینګ نه کېږي. پاکستان ټیم دغه سکواډ سره شریکومه په یو لوبغاړي باندې ډېرې زیاتې خبرې چې کم یو پکې واخیستل شي. محمد حق فخرزمان په ځای باندې نور عبدالله شفیق خدا نه ځای ونیو، ځای ووهله. دغه سکواډ سره شریکوم ډېر بهترین سکواډ دی د پاکستان. بابر اعظم، عبدالله شفیق ځکه به په دې میچ کې چې د سریلانکا خلاف پیسلیزه والې وه ښه سکور یې کړی و. محمد رضوان، امام الحق او فخرزمان په دغه دواړو باندې ډېر زیات بحثونه روان دي چې کم لوبغاړی واخیستل شي. خو زما په سوچ باندې چې فخرزمان اوټ اف فورم دی، امام الحق به ځکه اخلي چې امام الحق بیا هم ګزاره کوي، خو فخرزمان اوټ اف فورم دی. خو د انډیا خلاف فخرزمان چلېږي، کېدای شي دا هم واخلي. د دې اوس په هېڅ پته نه لګي چې هغې کم یو سیر کو. سعود شکیل، شاداب خان، محمد نواز، افتخار چاچا، حسن علي، شهین شاه افریدي او حارث رؤف، دا د پاکستان سکواډ و. نو ګورو چې دغه میچ څوک ګټي. دواړه سایډونه ته موږ ګورو ډېر مضبوط سایډونه دي، خپل میچونه هم ګټلي دي او یو ډېر ګرم میچ به کېږي. د کرکټ مینوال، د کرکټ شایقین دغه میچ ته ډېر زیات په تمه دي. 1 بجې 2 بجې پاکستان افغانستان وخت مطابق دغه ټیم دغه میچونه شروع کېږي. نو چې میچ ختم شو بیا به هغې باندې تبصره کوو چې چا ښه لوبه وکړله او چا ښه لوبه ونه کړله. نو د ویډیو نور ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ او زموږ ټیک ټاک اکاونټ سره هم فالو کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو نور ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج سره فالو کړئ. د کرکټ تازه معلوماتو لپاره ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.